تکبیر تحریم الله اکبر. او دی باره کی مشهور حدیث امام ترمذی راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی من صلى لله 40 يوما في جماعه يدرك التكبيرة الأولى چې چا سلویخ ورځې د جمع سره مونځ کو او په دې سلویخ ورځو کې هر منځ کې اولنۍ تکبیره د امام سره راګیره کړي. آسان کار دی؟ آسان دی ګران؟ آسان دی چې الله توفیق ورکړي، خو نور څه دی؟ ګران کار دی. خو چې د چا شوق او جذبه وي نو هغه ته دا کار څه دی؟ هغه ته آسان دی چې مؤذن وي الله اکبر او ته جومات کې ناست دا به څومره اوچت مسلمان. څلوېښت ورځې چې چا دا تکبیر تحریمه راګیره کړه الله به یې د اور نه آزاد کړي او د منافقت نه به الله ساتي. آثار د سلفو خو ډېر زیات دي، خو زه ته یو څو ذکر کوم چې هغوی به ډېر خیال کوو د دې. سعید بن المسیب هغه وی 50 کاله زما شوي دي چې ما نه تکبیر تحریمه نه ده ضایع شوې. 50 کاله زما وشو، په دې 50 کاله کې په ما داسې وخت نه دی راغلی چې امام الله اکبر ویلی او زه جومات کې نه یم. وکیع رحمه الله امام وکیع د امام اعمش خبره کوي وی د دې اعمش اویا کاله عمر و یا اویاو ته نږدې و او د دغه وخته پورې یعنې یو سړی اویا کالو ته رسي ډېر عمر دی د دغه وخته پورې د هغه نه تکبیر تحریمه نه ده پاتې شي. او وی چې 2 کاله خو سره وي زه ناست وم 2 کاله ما چرته امام اعمش نه دی لیدلی چې د مانځه نه بعد یو رکعت پوره کړی. د دې څه معنی شو؟ تکبیر تحریمه کې زمونږ خو هغه هم ډېر دیندار دی چې په آخر تحیات کې سره میلاو شو، دی هم ښه سړی دی. دا تحیات ته چې رامنډې وویلې او راورسېدو دی هم نن سبا ښو خلکو کې دی، دی هم ښو خلکو کې دی. امام یحیی بن معین رحمه الله وی ما د دې وکیع نه یو پر دا خبره اورېدلې وه چې څوک جومات ته د تکبیر تحریمي په وخت کې راونه رسي نو د هېڅ خیر تمه ترې مه کوه. او روایت کې راځي وإذا رأيت الرجل يتهاون في التكبيرة الأولى فاغسل يدك منه. چې یو سړی دې ولیدو د امام د تکبیر تحریمي سره په جومات کې نه و نو لاسونه دې وینځه، په دې کې څه خیر نشته. موږ خو د هغې نه هم د خیر امیدونه کوو چې مونځ سره کوي نه. هغه وی چې کوم سړی تکبیر تحریمي کې د امام سره نه و لاسونه دې وینځه، هېڅ خیر به دې نشته. او داسې نور ډېر آثار دي، خو هسې ما اشاره کوله چې یعنې سلفو دا طریقه و چې د تکبیر تحریمه به یې رالاندې کوله. د دې رور سوال ډېر اهم دی او ډېر علمي سوال دی او هر رور چې دا سوال کړی دی الله دې د هغه په علم کې اضافه وکړي او الله دې ولې ښه شوق پیدا کړي د علم د زده کولو لپاره. دا ډېر مزیدار سوال دی چې د تکبیر تحریمه راګیرېږي په څه طریقه. دا خو موږ ته پته ولګېږي چې راګیرولې لوی اجر لري، خو په څه طریقه دا سوال دی. نو چې اوس څوک دا راګیروي نو هغه به داسې سوال وکړي، خو چې څوک یې شوق ساتي هغه دا سوال کوي. دې کې د علماو اختلاف دی. یو قول دا دی وی تکبیر تحریمه راګیرول داسې دي چې امام دا تکبیر ووایي او ته یې په امام پسې ووایې، لکه امام وایي الله اکبر او ته وایي الله اکبر بغیر د لیټ کېدو نه. دا یو قول دی. دویم قول دا دی چې امام چې سوره فاتحه نه شروع کړي او ته راغلې او مانځه کې شریک شوي نو ته هم تکبیر تحریمه راګیره کړه. دریم قول دا دی
چې امام سوره فاتحه نه ختمه کړي او ته په منځ کې شریک شوې نو ته هم تکبیر تحریمه راګیره کړه. څلورم قول دا دی وایي چې امام لا رکوع ته نه رسېدلی او ته رالې په منځ کې شریک شوې نو ته تکبیر تحریمه راګیره کړه. او بعض علما دا وایي چې رکوع دې راګیره کړه رکعت دې راګیر کو نو ته تکبیر تحریمه راګیره کړه. په دې ټولو کې راجح قول او اقرب قول هغه اولنی دی والعلم عند الله او هغه دا چې تکبیر تحریمه په دې راګیریږي چې ته هغه ټیم کې په جومات کې ولاړې په کوم ټیم چې امام الله اکبر وایي او ته په هغه پسې متصل وې دې ته وایي تکبیر تحریمه راګیره وایي. او دا د جمهور العلماء شافعي مذهب ولا او حنبلي مذهب ولا دا د هغوی قول له نور ډېر محققین علما او هم دا قول مضبوط ښکاري دی نورونه.